راغلی ته د عشق خبرې مه کړه که عادت دې دا ټګي وه زه وم زه به پاته نسم که ستا دا مسلماني وه زه وم زه به پاته نسم د خپل زړه خوښه دې وکړي و پردو ته دې ور پرېږدي چې ارمان را پوسې وکړي و پردو ته دې ور پرېږدي په زړه روغ نه یو خراب یو د خندا موري واجي ده پټ قسم دی چې کباب یو د خندا موري واجي ده عادت سوی پټه خوله یم که نیشه راته معلومیږي زه پوهېږم زه خبرېږم چې توهین راپوسې کېږي خلک ټول راته حیران وو څه عجب مو سره یېر کړل څه ناپېښه سره ګران یو څه عجب مو سره یېر کړل دا سړی به خپل سر وخوري د سرکار مخ ته درېږي دی ناپوکه لیونی چې زما د یار مخ ته درېږي موږ یې ورلاسین پرېوو ستا ځواني به نه زړېږي تا ازار نه دی ګټلی لا به نوره تازه کېږي تا ازار نه دی ګټلی څو سرونه دې ژوندي وي د دې کام ګټه پکښې ده ګام پر ګام دې بریالي وي د دې کام ګټه پکښې ده ښیو یو د بله لیرې تاکستان تلو ته مجبور کړم ته کږې کوې خبرې تاکستان تلو ته مجبور کړم ښدي ښکلي شات کې خدایه ساوي زموږ په پورې چې شغلې کړي ښه یې شات کې خدایه ساوي زموږ په پورې ستا مین ماته معلومیږي د سا غږ یې ذکر نه وي کنې ټوله ورځ کړېږي د سا غږ یې ذکر نه وي حبیب ارمانی ماته رکیبان پکښې ناکام سو خپل وغوښتي دی پاته ډېر کسان پکښې ناکام سو او خاص فرمایش ده ویلا جان صاحب دلاور ځوانم فرمایش دی رښتیا ده
ما د اوښکې تصویر کښېږده زه سبا یې پیغوراکه د وفا خبرې پرېږده الله بیا یې پیغوراکه زه انصاف ځان کې پیدا که زما یاره مسلمانه په پنځو کې دوی رښتیا که ای غداره مسلمانه بیلا جان چې څوک پرې ایښي هغو کت نه دی سم کړی کوټیوال نعمت چې یار کړي حراریب یې خوارزار کړي دا صدیق خانه څګځی دی بل عبدالغفار اشنا دی چې پر څنګ یې دی ارځی دی خلکو دی ټینګ په وفا دی په یار کلک خان سالار دی د رئیس بارکزي دوست دی خان سالار ډېر وفادار دی دا زما د زړګي دوست دی بیلا جان صابری دی دلاور موزیک ته تل دی دلاور ټینګ په یاري دی دلاور موزیک ته ګل دی د زبی اولاد رانی یار دا قدرت لا جبران دی خلکو دا یې د زړګي یار فرشتیا چې باندې ګران دی دا نور خان موبایل والا دی مشهور بیخي ډېر دی یار یې دا عصمت الله دی تر هر چا